خپل وطن په دې مسلو باندې کوم تکړه کار کوي دې ته سلام کوم. دا ډېر ضروری دی چې کوم دا موضوع تاسو کړي. زما تعلق نیشنل ډیموکریټک موومېنټ سره دی. موږ پرون هم په دې مسله باندې پریس کانفرنس کړی دی. ورسره نورې مسلې هم وې، خو دا پکې مین مسله دا وه. محسن داوړ چې دی هغه پکې کلکې خبرې په دې هکله کړې دي. نواز شریف حکومت کې هم دی دغسې غوبل جوړ کړ چې لیګوی چې کله د دې فایده د پاکستان نو دوی فایده ختمه شي نو دوی وایي چې اوس یې لیګو، چې کله فایده شروع شي نو بیا راتلل شروع شي. نو اوس بیا فایده ختمه شوي نو دوی وایي چې لیګو یې. درې قسمه څنګه چې تاسو ووایي، یو د دغه UNHCR چې کوم کارډ ورکړی دی، بیا بل پاکستاني حکومت کارډ ورکړی دی، بل داسې دي ډېر چې هغه سره هیڅ کارډ نشته. مونږ پارټي په دې باندې کلکه موقف دی چې درې واړه قسم مهاجرین چې دی هغه دی نه بځي دلته نه. داسې چل دی چې دا خو مونږ او تاسو زمونږ او ستاسو وړاندې مونږ دا هر څه ولیدل چې څه طریقې سره افغانستان تباه شو او یو ځل نه بیا تباه شو. او دې کې د دنیا لاسونه مو د پاکستان لاس پکې هم دومره غټو. نو دا خلک چې اوس په هغه حالاتو کې چې هلته طالب دی چې کوم ځای نه هلته امن شته دی، نه امن دی خو د قبرستان والا امن، او نه هلته سیکیورټي شته، نه فریډم شته دی، نه ایجوکیشن شته دی. تاسو ته پته ده اولې وی چې 5م جماعت پورې وایي، اوس وایي چې 3م جماعت پورې. نو داسې حالات کې به خلک نور څه کوي. نو مونږ زه یو دوه خبرې کول غواړم. ستاسو دا کومه د لیټر دا خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو زه وایم چې او زموږ پارټي دا وایي چې په دې مسله باندې د پولیټیکل پارټیانو یو ګرانډ الاینس ضرورت دی. ټولو پولیټیکل پارټیانو خپل سټرانګ بیانونه ورکړي دي، خو تر څو چې په دې باندې الاینس که جوړ شو نو هغه به ډېره فایده وکړي. هغه به فیوچر کې کېدای شي که پاکستان حکومت باندې هغه چې د هغې د ریفیوجي لا ساین کې هغې پریکټیکل کارونه پې وکړي. نو دا د پولیټیکل پارټیانو یو الاینس په دې باندې بلوچستان کې شته دی، خو موږ وایو چې د پوره ملک په سطح باندې یو الاینس جوړ کړی شي. تاسو ته پته ده د راحیل عزیزي کیس چې اوس دغه وکړو ډېره ښه فیصله ده. خو دا څنګه عجیبه خبره ده چې یو ریفیوجي راشي او هغه والنټرلی لاړ شي پولیس ته به خبر کړي چېرې زما ته زما سیفټي ته زما لایف ته خطره ده، زه دلته ریفیوجي راغلی او هغه اډیاله جیل ته ولیږي. مطلب دا په دنیا کې چېرته هم نشته، په پښتو کې هم نشته، په اسلام کې هم نشته، او په انټرنیشنل لا کې هم نشته دی. په پښتو کې هم پناه چې دا هغه دی دغه حق دی. نو دا دلته چې راشي نو دلته جیل ته ولیږي. نو دا خو د پاکستان حکومت او د پاکستان د ادارې د هغې دا رول دی. نو دا ډېر زیات شرمناک رول دی. دې باندې د هم لږ هغه وکړي. نو بس دغه ده چې زه خپله زما دا دغه ده چې په دې باندې د پولیټیکل پارټیانو دلته ډېرې پارټیانې ناستې دي که دوی په یو الاینس جوړ کړو په دې مسله. دا ډېره اهم مسله ده. زموږ وړاندې بې کوره شول افغانان څو ځله زموږ وړاندې هغې خپل ځمکې نه راغه شو او دلته دی راوستي دي. هغې به ولې راتلل که دومره انټرفیرنس نه کېدو، دومره د دنیا دغه نور لکه ټوله دنیا او سره د پاکستان ټول پکې ریسپانسبل دي. نو هغې اوس په داسې حالت کې لېږل چې هلته د ماشومانو د ایجوکیشن مسله ده. هلته به لکه چې هلته یې ولېږي نو هلته ټولې جینکۍ به بې تعلیمه شي. ٹھیک شو. هلته جرنلستان ښځې کار نشي کولی، هلته ججانې کار نشي کولی، نو هلته به سل په کم بنیاد باندې ځي. او چې وطن آباد شي هلته یو سیسټم بدل شي نو بیا دې ضرور ځي خپل وطن یې دی. څنګه چې سکندر زمان صاحب وایي چې خپل وطن دې آباد کړي، خپل وطن به هغه وخت آبادوي چې هلته دی دا ظالمان د هلته نه لرې شي. نو هله به هغه وطن آباد